قرآن کریم د الله کتاب کېدل داغه متعلق چکم آیاتونه هغه بیان شو. همدارنګ د قرآن کریم فضائل او رابطه باندې هغه هم بیان شو. د قرآن کریم دو قسمه تعریف، یو پتاور د اصول باندې کم ته چې اصول الفقه وای هغه ذکر شو. دویم تعریف د قرآن په الفاظو د قرآن باندې هغه هم واضح شو. نو په هر علم کې درې خبرې ضروری وي. یو دغه علم تعریف هغه د قرآن کریم بیان شو. دویم د هغه علم موضوع، چونکی قرآن کریم د ټول علوم اصل له پکار دا چې د دې موضوع هم سره او پیژني چې د قرآن کریم موضوع څه شی دی. معنا دا ده مرکزی مسله د قرآن چې د قرآن کریم ټول احکام دی او که قصص دی او که امثال دی په کوم محور باندې چراتاویږي هغه ته وای موضوع. نو هغه موضوع د دې څه شی دی. د قرآن کریم د موضوع پر رابطه باندې علماء دو قول کړي دي. یو قول دا دی چې د قرآن کریم موضوع د انسان په دې حیثیت باندې چې د مکلف دی. د قرآن موضوع انسان په دې لحاظ نه چې دا د سنه جوړ دی، په دې لحاظ باندې چې د مکلف دی د الله د خوانه، د الله د خوانه د امر او نهی متوجی دی. په دې حیثیت باندې د قرآن کریم موضوع امدق انسان دی. ولی ځکه د موضوع تعریف تاسو ټول ته معلوم دی چې موضوع څه ته وایي. موضوع د علم ما یبحث فيه عن عوارضه الذاتیه. د علم موضوع هغه سیز دی چې په هغه علم کې د هغې د احوالو نه بحث کولی شي. کوم احوال چې هغه د هغه د ذات سره تعلق لري. د دې وجه نه همدغه انسان بدن الانسان دا موضوع د طب هم ده. د طب موضوع هم دغه انسان دی، همدغه بدن الانسان دی. خو هغه په دې حیثیت نه دی چې د امر او نهی متوجی دی. همدغه انسان موضوع د قرآن هم ده، خو په دې لحاظ چې د امر او نهی متوجی دی. اوس قرآن کې د انسان د احوالو نه بحث څنګه کیږي؟ وای لأنه يبحث في القرآن عما يحل للإنسان وما يحرم عليه. قرآن کی د هغه سيزونه بحث کیږي چې هغه د انسان د پاره یا حلال دي یا په انسان باندې حرام دي. قرآن کې بحث د څه نه کیږي؟ د هغه سيزونو نه چې هغه یا د انسان د پاره حلال دي او یا په انسان باندې حرام دي. نو حلال او حرام دا د احوالو د انسان نه دي. په دې وجه باندې دا موضوع د چا؟ د قرآن. دارنګي وعما ينفع للانسان وما يضره. قرآن کې بحث کیږي د هغه سیز نه چې انسان ته فائدہ ورکوي، د دې لپاره چې هغه په ځان کې راولي. او قرآن کې بحث کیږي د هغه څه نه چې هغه انسان ته ضرر رسوي، د دې لپاره چې د هغې نه ځان وساتي. مثال په طور باندې
منځ، روزه، زکات، حج د دې بیان کوي. دا د انسدې کول د انسان د پاره څه دي فائدہ مند دي. زنا، غلا، ډاکی وغیرہ داغي بیان کوي چې دا ناروا دي، ولی ځکه دا انسان ته سره سي ضرر. نو عما ينفع او عما يضره من الایمانیات والاعمال والاخلاق. کداغه د فائدې او د نقصان تعلق د ایمانیات سره وي او کدا اعمال سره وي او کدا اخلاق سره وي. دا سی خوې کول د انسان د لپاره فائدہ مند دي، دا سی خوې کول د انسان د لپاره ضرري دي، دا عمل کول د انسان د لپاره ګټمن دي، دا داغه د لپاره نقصان دی. دا عقیده د انسان د لپاره فائدہ مند ده او دا عقیده د انسان د لپاره خطرناک ده. چې کوم د فائدې سيزونه دي هغه په ځان کې راولي او چې کوم د ضرر سيزونه دي هغه نه بزان وساتي. قران کریم کې دقه نه بحث کوي. نو د دې خلکو په نسبانه موضوع د قران هغه څه د انسان خود دې حیثیت نه چې مکلف واخلي، مامور واخلي الله د خوانه. اوس د دې خلکو دلیل څه دی؟ دلیل د دوی د پاره دا قران دی. الله فرمای فإما يأتينكم مني هدى فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کتا ست زما د خوانه سه هدایت راشي، پیغمبر راشي، آسمانی کتاب راشي، وحی راشي، نو چا چې زما د هدایت تابعداري وکړه نو داغي فائدہ بدای ګټه بدای فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون. دی خلق سره بعد آینده په نسبت باندې نه څه ویری او د تیر شي په نسبت به څه خفګان سره نه پریشانی به سره نه. ام دې وجنا الله رب العزت انبیاء علیهم السلام راولېګل دنیا ته او په اخر کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راولېګل. امدارنګ الله رب العزت دنیا ته کتابونه راولېګل او په اخر کې د قران کریم په شکل کې کتاب راولېګل چې دی خلکو ته د هغه سيزونو بیان وکي چې کوم د انسان د لپاره حلال دي او کوم د انسان د لپاره حرام دي، کوم د انسان د لپاره فائدہ مند دي، کوم د انسان د لپاره نقصان دي، دا ورته واضح کړي. نو د دې نه صاف معلومه ده شولا چې د قران کریم موضوع څه دی. اغا انسان من حيث انه مکلف، من حيث انه مامور. انسان په دې حیثیت باندې چې مکلف واخلي، مامور واخلي، په دې حیثیت باندې دغه انسان د قران موضوع ده. مولانا اگر الرحمن صاحب دی الله غریق رحمت کی داغه زیاته توجه ام دیتا ده. هغه په دې باندې زور لګول چې د قران کریم موضوع دغه انسان. خو بل طرف ته نور علما، نور مفسرین هغه وی د قران کریم موضوع توحید دی. د الله یواله ثابتول او د الله یواله په خلق باندې منل چې الله د ذات په لحاظ باندې، د صفاتو په لحاظ باندې، د خپل کارنامو په لحاظ باندې ایک یوازې دی، په دې کې ځان سره هیڅ څوک شریک نه مني. نو خالص توحید دا د قران کریم موضوع ده. داغي تمام انواع سره ثابتول
دا د قرآن کریم موضوع شولا او په دې باندې دلایل تاسو ګورئ سورة انعام 106 نمبر آیات ته ګورئ گورے ہوتا اتبع ما اوحی الیک من ربک راوام راو اتبع ما اوحی الیک من ربک تابع شد هغه کتاب چې وحی کړی شوی دا تا ستا د رب لخوانه هغه کتاب چې تا ته د الله د خوانه وحی شوی دا دغه کتاب څه شه تابع شه هغه کتاب خلکو ته مضمون سره وړی دی په څه کې د هغې تابع شو لا اله الا هو واعرض عن المشرکین د الله نه بغیر څوک حقدار د بندګۍ نشته حقدار د بندګۍ یوازې الله دی واعرض عن المشرکین او کوم خلق د الله سره د الله په بندګۍ کې مخلوق شریکي کاغه آسمانی مخلوق دی کزمه کې مخلوق دی داغه نه مخواړه واعرض عن المشرکین داغه څنګه کو نه څوکا مخواړه همدارنګه تاسو ګورئ سورته هود اول نمبر آیات الف لام را کتاب احکمت آیاته د دې تمام آیتونه د حکمت والا دي ما تاسو سره کې دوه معنی کړې وې دا د حکمت نه ډک دي او یاد ده چې مضبوط دي آیاتونه د دې څوک نشي منسوخ کولای د چا زور په دې نه رسیږي ثم فصلت من لدن حکیم خبیر بیا هم داسې نه ده چې یو مجمل کتاب تا ته رالیږلی دی او نه پې ته پوهېږي او نه پې بل څوک پوهېږي نه ثم فصلت بیا وضاحت شوی دی چې رالیږلی الله دی نو وضاحت هم چا کړی دی من لدن حکیم خبیر د داسې ذات ته خوانې وضاحت شوی دی چې هغه هم د حکمت والا ذات دی او د هر څه نه خبردار دی خبیر ټکی ولې راوړ دنیا کې خلق قوانین جوړی همدغه موجوده خلکو د پاره جوړی رستنی خلق چې راشي هغه قانون د هغې مطابق نه وي بیا په هغه کې هغې ترمیمونه شروع کړي سیول حکومت راشي هغه د سیول حکومت چلولو په خاطر باندې قوانین وضع کړي فوجي حکومت راشي هغه بیا د فوج په دغه باندې قوانین وضع کړي ولی ځکه فوج ته د سیول د خلکو معلومات نه کیږي او د سیول خلکو ته د فوج معلومات نه کیږي لیکن الله داسې ذات دی چې هر څوک ته معلوم دي د هر زمانه خلکو ته معلوم دي داسې کتاب را لېږلی دی چې د هر زمانه د خلکو دغه سره څه دی مطابق او برابر دی من لدن حکیم خبیر مسئله څه راوړې ده الله تعبدو الا الله مکوي بندگی د هیڅ چا سوا د الله نه مکوي بندگی د هیڅ چا سوا د الله نه بس دغه د قران کریم موضوع ده د الله نه بغیر د چا بندگی مکوي دارنګ 14 نمبر آیات ته وګورئ د دې سورۃ
فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ کدی خلق استاسو دا چیلنج قبول نکو فَاعْلَمُوا ځان پوی کئی انما انزل بعلم الله چې بشکا را لګل شوی دا قرآن د الله په علم سره وَأَلَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ دا عطب دے په بعلم الله باندې نو اس معنا ته ګوري فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ اللَّهُ إِلَهَ إِلَّا هُوَ په دې ځان پوی کوي چې قرآن کریم د دې دپاره نازل شوی دی چې د الله نه بغیر څوک حقدار د بندګۍ نشته یوازې او یوازې الله رب العزت حقدار دی د بندګۍ بل څوک حقدار د بندګۍ نشته او بعضې وایي چې دا عتب دی په انما انزله باندې نو بیا نور وضاحت پکې راغی فاعلموا الله اله الا هو ځان پوی کوي ګوره چې د الله نه بغیر بل څوک حقدار د بندګۍ نشته دا خپل علم کې راولئ دې باندې ځان ښه پوی کوي دارنګه سورت ابراهیم وګورئ 250 نمبر آیات هذا بلاغ للناس دا قرآن رسول دی د مسئلے للناس خلقتا ولینذروا به او بل د دې د پاره چې خلق په دې قرآن باندې وویرول شي وليعلموا انما هو اله واحد دا قرآن د دې د پاره دی چې دا خلق په دې پوه شي سبانی انما هو اله واحد چې دغه ذات حقدار د بندګۍ دی اکی واځي ناغه سره څوک حقدار د بندګۍ بل نشته نو د دې خلکو خیال دا دی چې موضوع د قرآن هغه توحید دی توحید اثبات او دارنګي تمام اقسام د توحید د کینځر را روان دي ان شاء الله او رد د ټول انواع د شرک او د کفر دغه د موضوع د قرآن دا خو ما تاسو ته د قرآن په الفاظو اوس د علما او اقوال ګورو حافظ ابن قیم رحمه الله هغه وایي بل نقول قولا كليا منگا پورا خبره کو عمومی خبره کو ان كل آیت فی القرآن چې قرآن کریم کی چې کوم یو آیات ده فهي متضمنه للتوحید هر آیات هغه متضمن دی توحید لرا ذکر وایي چې بل نقول قولا کلیا شاهدة به هر آیات قرآن هغه شاهد دی په توحید باندې داعیة الیه هر یو آیات قرآن هغه دعوت ورکوونکی توحید ته معلومه دا شوله چې موضوع د قرآن څه شی توحید دی دا خود حافظ ابن قیم خبره درازی مولا علی قاری سوی مولا علی قاری رحمه الله وی په شرح د فقه اکبر کی فالقرآن كله في التوحید دا بازار کې خرڅيږي ورکوټه کتاب د 80 روپۍ باندې هر څوک کولای شي چې وایخلای مخکنا یوازې په عربی کې شایع اوس کې دیش چا اردو ته ماړولې وي شرح فقه اکبر هغه وای فالقرآن كله في التوحید قرآن کریم هغه ټول د الحمد نه ونیسه دا والناس پوری دا په توحید کې دی
او دارنګي وفي حقوق اهله یا پکې بیان دی د حقوق د چا د اهل التوحید د مسلمانانو د مؤمنانو او وثناؤهم او داغه صفاتونه دی پکې د چا توحید والاو او وفي شان ذم الشرك قرآن کریم کی چې هر آیات ګوري خو یا متضمن دی توحید لرا یا حقوق د اهل توحید لرا یا دا غوی صفات لرا او یا پکې بدی د چا د شرک او یا پکې بیان دی د بدی د مشرکینو معلومه ده چې د قرآن ټول راځي څه کېږي توحید ته کېږي. بیا مولا علی قاری وی ان القرآن ما انزل الا لتقریر التوحید قرآن د بل څه مقصد د پار نه دراغله صرف هم دې لراغله چې توحید الله یواله په خلق اومني. مرقات جلد 2 صفحه 168 قرآن موضوع دوی په نسبت توحید شو. خو توحید وایي څه تا هر سړی وایي زه موحد یم هر سړی وایي زه موحد یم. راځي چې تعریف د توحید معلوم کو چې توحید څه ته وایي. فالتوحید هو الاعتقاد الجازم بأن الله رب كل شيء. دا مضبوط عقیده ساتل. الاعتقاد الجازم مضبوط عقیده ساتل چې الله رب دې د هر یو چیز بأن الله رب كل شيء الله رب دې د هر یو چیز ومليكه او دارنګ د هر یو چیز اختیارمند دی. وانه الخالق وحده دا ټول کائنات الله یوازې پیدا کړی دي. والمدبر للكون كله او د دې ټول کائنات تدبیر الله رب العزت کوي. وانه هو الذي يستحق العباده وحده او الله حق ذات ته چې یوازې حقدار دی د بندګۍ. بس دغه ته ویل کېږي توحید. هو الاعتقاد الجازم بأن الله رب كل شيء ومليكه الله رب دې د هر یو چیز اختیارمند دې د هر یو چیز. وأنه الخالق دې واځي پیدا کون کې دې. وأنه المدبر دې د ټول کائنات تدبیر کوي چاته محتاج نه دی. هو الذي يستحق العباده وحده دا هغه ذات ته چې واځي حقدار دی د بندګۍ. دغه ته ویل کېږي توحید. او دا چې تصرفات مخلوق ته ورکو اسبابونه بره تصرفات کې چا په خېټه در راولي چا لاسونه شلي د چا سترګې ډندې کوي د چا غوږونه کڼوي او بیا دې وایي زه موحد یم. نو دې ته سړی حیران شي که نه. اول خو دا تعریف توحید سړی وپېژني چې توحید وایي څه ته. آیا دغه خبرې بیا په توحید کې ځایږي؟ آیا د دغې خبرو سره بیا سړی تعریف د توحید په چا صادقولی شي؟ کلم نه کېږي. وأنه تعالى متصف بصفات الكمال او دغ الله موصوف ته د کمال په صفاتونو کې د کمال په صفاتونو سره. وهذا هو التوحید. علماء و توحید دغه شی دی. بیا توحید اقسام درې دي. یو توحید توحید الربوبیه دویم توحید توحید الالوهیه او دریم توحید توحید الاسماء والصفات. توحید فی الربوبیه توحید فی الالوهیه توحید فی الاسماء والصفات. او عرب چې څومره امتحانی پرچی وي امتحانی پرچی دا غي ډومبنه سوالم دا وی چې اقسام توحید را توخای. یو ځل امتحان ته دا علما غوښتیو نو ډېر لوی شخصیت په خپل خیال کې ځان ته ډېر لوی نسبت کاو.
هغه حال ته چې نوته د ډومبنه سوال چې راغلی دی چې بینو اقسام التوحید هغه غریب په دې څه پوهېده نو را پاڅېده وایي دا د سین نوابیان جوړوي اصطلاح حالان کې خبر ته پته وه چې دا خلک هلته څه دپاره ځي هغوی سره مساعدې ورته جاري کولې خبر ته دا معلومه وه خو چې کله د دې لیکلو او د دې سوال جواب ورسره نه وي سره راپاڅېد بانې دا جوړه کړله نو دا نه په کار باید چې د اقسام دا یوازې د عربو سره تعلق نه لري موږ مسلمانان یو بغیر توحید نه سړی مسلمان نه جوړېږي په کار دا د موږ هم دا معلوم کو چې توحید فی الربوبیت څه ته وایي توحید فی الالوهیت څه ته وایي توحید فی الاسماء والصفات څه ته وایي او دا مشرکینو چې مخالفت کړی دی نو د کوم توحید نه کړی توحید فی الربوبیت په انکار کړی دی که توحید فی الالوهیت نه انکار کړی دی که توحید فی الاسماء والصفات د دې نه منکر دي دا معلوم دی نو اول توحید فی الربوبیت ته ګورئ توحید الربوبیه فانه الاعتقاد ټول ځان سره ولیکي په دمه درته وایم ځان ته نه خلاصوم فانه الاعتقاد توحید فی الربوبیت عقیده ساتل والاقرار او اقرار کول بان الله وحده هو الخالق للعالم چې خالق د عالم ایواز څوک دی الله که څوک یې پارسی تاړوي واړوي توحید پر ربوبیت معنا دا ده الاعتقاد والاقرار عقیده ساتل اقرار کول بان الله هو الخالق للعالم چې دې ټول کائنات پیدا کوونکی څوک دی الله وهو المدبر او دق الله یواز تدبیر کوي د عالم المحیی والممیت ژوندي کول کوي مړه کول کوي وهو الرزاق ذو القوة المتين وهو الرزاق ذو القوة المتين روزیم الله ور کوي او د مضبوط قوت خاوندم څوک دی الله دی وس د دې ټکی سره بیا دا ویل چې قوت کا سرچشمه عوام آیا دا د دې ټکی سره جمع کیږي خلق د خلینا چغي وباسي بیت خپل الفاظ ته فکر نه دی اخباراتو کې تاسو ګورئ اخباراتو کې لیکي چې مسلم لیگ دا خالق دی د پاکستان ناراضي روزانه تاسو اخباراتو کې ګورئ حالن کې خالق صرف یو الله دی بأنه هو الخالق للكون او للعالم وحده خالق واز الله دی که مسلم لیگ دا دعوی کوي چې من خالقین د پاکستان نو خالق د پاکستان صرف الله دی صرف الله دی خالق نسبت با بندگان ځان ته نه کوي د خالق نسبت په یوازې الله ته کیږي تدبیر د عالم ژوندي کول مړه کول دا صرف د الله رب العزت کار دی په دې باندې عقیده ساتل او د دې اقرار کول رزق ورکون کې صرف الله دی ما تاسو ته بل ورځ وینا وکړه دې سبزی دې پېښور او مردان او ثوابي دې ټول علاقې پورې تاسو وګرځئ دا ټول ځمکه تاسو وګورئ دا د ایوی ورځی د سبزی پیداوار صلاحیت پدې کې نشتا دا دومره کم ده او بیا راشي د مازیګر ټیم کې سبزی منډي ته چې دا ټرکونه را رواني حیران بلار شي چې زما ربا دا د کوم ځنه کیږي په دې ځمکه خو چې موږ نظر اچو په دې ځمکه کې خو دومره ځمکه نشته چې دومره پیداوار دی وکي او دا
او بس هغه برابرای نو ذکر رزاق دی ذل قوت المتین مضبوط قوت هغه صرف د الله دی ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین نو بیا د دې د پاسه دا خبره کول چې قوت کا سرچشمه عوام آیا دا د دې ذو القوة المتین سره برابرې خوري او کدا دغه په ضد باندې دی زمون خپل خبرو ته سوچ نه د خلینا الفاظ باسو بیا نتایج ګورو دا کم ملکونو کې چې خلکو داوی وکړي چې دا مونږ آزاد کړ راشي وګورئ کوم دا خلکو ازادي به موږ سره نصیب شولا دې وجنا الله رب العزت مونږ ته تعلیم را کړې دی راته ویلې دي چې ګورئ بدر کې احد کې کبره درک تاسو ته چا درک الله درک و ما رمیتا اذ رمیتا ولکن الله رما الله فرمای دا ما کړی دي موږ له تعلیم را کراته ویل اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره د چا تعریف وکړه الله دا الله پاکي بیان کا الله نه د خپل کمی او بخنه او غواړه خپل بڑای مو بیان او د چا بڑای بیان کوي د الله ذو القوة المتین اغه صرف الله دی من ټول محتاج یو کار بکو د کار نه انکار نه کو کار بکو خو قوت به چا منو د الله رب العزت منو کزما په عمل کې برکات چې مسوک بیا چي الله رب العزت کزما په عمل باندې خنته جمع مرتب کوي څوک به مرتب کوي الله تاسو وګورئ کنه بدر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې پاسه زاری کولا لاسونه دون او چت کړه حتی چې صادر مبارک کې د وګون الله دې پریوت ابو بکر صدیق رضی الله عنه پیړه وسو ورته یا رسول الله بس موږ پر دا دعا کافی ده او هغه په خپل الفاظو کې سوي اے الله دا یو جماعت ته ده د شمیر کسان دي کدا په دې جنگ کې مړ شي نو بیا په مقدس مکه باندې ستا بندگی څوک کوي په دومره عاجزۍ باندې په دومره خاکسارۍ باندې الله تعالی ګیره زکه په پوي و چې ذل قوت المتین څوک دی الله دا مسله چې الله خالق د ټول کائنات دی تدبیر د عالم الله کوي مرګ او ژوند د الله په لاس کې دی رزق ورکور والا الله دی مضبوط قوت خاوند الله دی دا چې کوم روغ عقلونه دي هغه ټول کې دا پراته دي د دې وجنه د دین انکار کوونکی کافر هم نه دي د توحید پر ربوبیت نه انکار کافرونه دي کړي الا ماشاء الله که چرته داس یو انسان چرته پیدا شي اگر چی صراحت نشته کی خود دس انسان چاغه دا وای چې کائنات خالق بل څوک دی مرګ او ژوند بل چا په لاس کې دی دسه کافر دنیا کې نه پیدا کیږي او که پیدا کیږي په طریقې د شذوذ وي د دې وجه توحید پر ربوبیت نه منکرین په دنیا کې نشتا او کوي نو یو کس یا دو کس وي دلایل تا ګورئ اول سورۃ بنی اسرائیل کی سورۃ نمل 14 نمبر آیت تاسو ګورئ وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا انکار وک د دې توحید نه لیکن
په ژبه باندې واستيقنتها انفسهم حالا کې پزړه کې خپ دی پویو پزړه کې خپ دی باندې یقین وو چې خالق د کائنات څوک دی الله دا د خلی انکار دا صرف د عینات په بنیاد باندې وو قران دروغ نه وایي کله دای پړونو کې دا خبره پرته نه وي نو به الله د سویل چې واستيقنتها انفسهم او دا په خلی انکار ولی وک ظلما وعلوا دا یو زیاتی و سرکشی و لوی و چې وکړه کنه دنه پزله کې خپ دی باندې فرعونین قانی وو چې خالق د کائنات څوک دی الله دی رزق ورکون کې څوک دی الله دی عزت او ذلت چا پلاس کې دی مرګ او ژوند چا پلاس کې دی خپ دی پوي همدارنګ تاسو ګورئ سورة بن اسرائیل 102 نمبر آیت ته وګورئ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء موسی علیہ السلام فرعون ته وی تا ته خپته ده پزړه کې خپويږي لقد علمت ته پزړه کې خپويږي ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض کدا معجزات او کدا سيزونه دي دا چاره لګلې دي رب د اسمانونو معلوم ادا شو چې لکه خپ پورا یقین وو کنه چرې مبته موسی علی السلام نه ویلې چې لقد علمت زکدا تاکید الفاظ دي لقد علمت دارنګه سوره قصص وګورئ تاسو 18 نمبر آیات وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري ستاسو د پاره د بل څوک د ځان نه علا و حقدار د بندګۍ نه غنم فاوقد لي يا هامان على التين مال په خټه باندې ور بلکه خخت راته جوړه کا فاجعل لي صرحا بنگلا لو چت جوړه کا لعلي اطلع الى اله موسى شاید چې زه الہ د موسی ته ورکاره شم و انی لاظنه من الكاذبین الله سوی واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق وان وظنوا انهم الينا لا يرجعون الله فرمای دا صرف لوی وکړه زړه کې خپ دی یقینو چې دا کارونه څوک کوي الله خدا صرف هغه عنادی خبره وا په خله باندې اوول کنه در حقیقت هغه په زړه کې خپ وي دا کارونه زنه شم کول دا څوک کوي الله کوي معلوم مدا شولا چې د ربوبیت نه د خالقیت نه د دین منکر کافر هم نو فرعون چې فرعون د غم د دین منکر نو په زړه کې خور باندې یقین وو دغه توحید پر ربوبیه د زمکه او د اسمان پیدا کونکي هغه کې تصرف کوونکې تدبیر کوونکې ژوند او مرګ رزق ورکول مضبوط قوت خاون دقه تویل کی دا یو الله منل دې تویل کی توحید فی الربوبیه او دا د هر انسان په فطرت کې فرته ده که څوک کافر هم دی خو هغه په دې باندې قائل دی ځکه قران کریم کې الله رب العزت زه په زه دا ثابته کړل لکه د دې خلکو نه تاسو ته پوس وکي چې دا زمکه اسمان ته دا چا پیدا کړی هغه ته په دې باندې اقرار وکړي لکه تاسو ګورئ سورته مومنون 3 نمبر ته وګورئ
سنور اتیا قل لمن الارض او اید کافر تا لمن الارض زمکه د چا ده ومن فيها او دې زمکه چې څه دي دا د چا دي ان کنتم تعلمون سيقولون لله دا کافر به اقرار کوي چې دا چا دي د الله قل فلا تذكرون به ورته وي قل دا ورته وایا من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم دا د اسبانونو پیدا کون کې د دې رب او د عرش عظیم پیدا کون کې او د دې رب هغه څوک دی سيقولون لله قل افلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء دا د هر شي اختیار او بچای د چا پلاس کې دا وهو يجير ولا يجار عليه دغه الله هر چاته پناه ور کوي خود الله په مقابل کې څوک چاته پناه نشي ور کولای ان کنتم تعلمون سيقولون لله معلومه دا شو لذي خبرنا انکار کافرو هم نه کاو او که چا کړه دي نو صرف د جبه په سره کړه د کافرانو په ځل کې دا غو یقینو دارنګ سوره زخرف وګورئ 2 نمبر آیات دينا مخكي آيات لا رسم وات يا وغريخة ولئن سألتهم او کچرت دې کافر نه تپوسو کې چې من خلقهم دا کافر چا پیدا کړي باندې نه تپوسو کې چې تاسو چا پیدا کړي لا یقولن الله دا ټول په دې اقرار وکي چې موږ چا پیدا کړیو الله فانا يفكون بدا کوم طرف تړول شوی معلوم مدا شولا چې توحید فی ربوبیت نه انکار کوونکی په دنیا کې نو الا شاز نادر که څوک وي دویم د توحید فی الالوهیه دی توحید فی الالوهیت تا توحید فی العباده هم وای د دې دوه نمونه دي یو نوم یې د توحید فی الالوهیه دویم نوم یې د توحید فی العباده د دې تعریف سره هو افراد الله توحید فی الربوبیه خاصه پیجندا او توحید فی الالوهیه هو افراد الله بجميع انواع العباده خاص کول د الله په ټول اقسام د عبادت باندې خاص کول د الله ځان لکول د الله په ټول اقسام د عبادت باندې کاغه عبادت مالی وی کاغه عبادت بدنی وی کاغه عبادت قولی وی هر قسم عبادت خاص کول د الله د پاره دی توحید فی الالوهیه او د دې نوم توحید فی العباده هم دی عبادت ستوي پته هو لګیدله چې خاص کول د الله په عبادت باندې دی توحید فی الالوهیه او دی توحید فی العباده خو عبادت ستوي دا دلته خط تفصیل سره وېما به ایاک نعبد و ایاک نستعين په کې به وخت نه لګوم به ورزم ان شاء الله دلته خجدا کوي عبادت ته لغت په لحاظ باندې صرف ذلت توي ځان ذلیل ګرځول ذلیل کېدل دا معنا دا لغوي د عبادت د دې وجن عرب وی طریق معبد
طریق معبد کما لار باندې چې ډیر تلل راتلل شوی وي او سولیدلی وي، ځکه چې ډیر تل راتل پکېږي خو سولیږي کنه، سولیدلی وي. نو عرب به اغه لار ته وي طریق معبد معنی مذلل، دا داسې لار ده چې دا ذلیل کړی شوی دا معنی تل پی راتل پی شوی دی، بالکل همواره کړی شوی دا، پتلو کې چاته پی تکلیف نه وي، دغه ته وي طریق معبد معنی مذلل. قد وطئته الاقدام چې قدمونه پی ډیر لګېدلی وي. په شرع کې داخل لغوي معنا شوله، په شرع کې عبادت څه ته وایي. مصداق یو دی خو د علماو تعبیرات مختلف دي. یو تعبیر دا کوي بأنه ما امر به شرعا، عبادت دی ته وایي چې کوم باندې په شریعت کې حکم شوی چې دا وکړي. ما امر به شرعا لن تعریف دغه دی. په شرع کې مامورات او تسویل کېږي عبادت. یو شی باندې الله امر کړی دی چې دا وکړي، د دغه سيزونو کولو ته ویل کېږي څه عبادت. یو تعریف ته علماء دا دی. بیم بأنها کمال الحب مع کمال الخضوع، ډیره زیاته مینا او ډیره زیاته عاجزی کول دې ته وایي عبادت. پورا مینا او پورا عاجزی کول دې ته ویل کېږي کمال الحب و کمال الخضوع. پورا عاجزی کول، پورا محبت کول دې ته ویل کېږي عبادت. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله هغه چې کوم تعریف کوي هغه په عربی کې درته وایم، په دمه دمه درته وایم، ځکه ډېر جامع تعریف دی او ټول یې ولیکئ. هغه وایي عبادت اسم جامع، عبادت دا داسې نوم دی چې دا را جمع کوونکی دی لکل ما یحبه الله، دا شامل دی ټول هغه څیزونو ته چې الله ته خوښ دي. عبادت دا داسې یو اسم دی، داسې نوم دی چې را جمع کوونکی دی تر ټولو هغه څیزونو چې الله یې خوښوي. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، الله یې خوښوي او الله پې راضي کېږي. هغه که اقوال من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه والاخلاق، هغه عقیده ته قول ته هم شامل دی، اقوال و اعمال ظاهره ته هم شامل دی، اعمال باطنه ته هم شامل دی، اقوال ته هم شامل دی، ټول ته شامل. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه دې ته ویل کېږي عبادت. وهذا التعريف اشمل فالدين كله داخل في العباده. نو معنا دا شوله ټول دین هغه څه ویل کېږي عبادت. بس دا ټول دین څه دی عبادت دی، دا ټول دین کول دا عبادت دی. او د دې وجه وایي چې حب مع الخضوع، ولی فلأن الحب التام مع الذل التام يتضمن طاعة المحبوب. یو چا سره چې چا مینه او داغه په مخ کې ځان ذلیل ګڼي، نو بیا هغه د محبوب خلاف کوي، هغه به همیشه د چا په طاعت کې لګي د محبوب. نو چې ستا کمال محبت ته الله سره راغی او کمال عاجزی د الله په مخ کې اختیار کړلا، نو بیا به ته طاعت هم چا کې د الله به کوي. دې وجنا عبادت عبارت شو د کمال الحب، کمال دغه او کمال الخضوع د هغې په نسبانې. دا د شیخ الاسلام ابن تیمیه تعریف دې ته هم شامل دی، نور ته هم شامل دی. بیا وایي دریم قول دا دی چې عبادت ته درې شیزونه جوړ دی. درې شیزونه، یو کمال محبت او پورا امید او پورا یرا، پورا مینا،
پورا امید او پورا یرا، دا درې واړه چې راجمع کی د دې نه جوړیږي عبادت. یوازې یرا یا یوازې محبت یا یوازې امید دا عبادت نه ګرځي. عبادت ال عبادت شي چې یو طرف ته مینه وي، بل طرف ته داغه نه امید وي، او بل طرف ته داغه نه سوي یره وي. دا درې واړه چې راجمع شي دې ته به ویل کېږي څه عبادت. لیکن خلکو کې ځینې خلک داسې دي چې د هغې یوازې عبادت مینه ګڼي، ځینې یوازې عبادت یره ګڼي، ځینې یوازې عبادت څه ګڼي؟ امید ګڼي. دا عبادت نه دی. او د هغې وجه دا دي ګورئ، وی فمن تعلق بواحد، د چا چې تعلق پیدا شي د یوې سره، یا یوازې مینه ده یا یوازې یره ده یا یوازې امید دی، نو لم یکن عابدا لله، دا عابد د الله نه دی په پوره عبادت باندې. نو فعبادت الله بالحب وحده، دا الله بندگی کول په مینه باندې یوازې هي طریقه الصوفیه، صوفیانو طریقه غیوازې عبادت مینه ته وایي. وعبادته بالرجاء، او عبادت بندگی کول د الله یوازې په امید باندې چې یره وسره نه مینه وسره نه، نو طریقه المرجعه، دا د مرجعه طریقه ده. مرجعه چې اعمال شاته کړي دي، اعمال له هیڅ اهمیت نه ورکوي، دا د هغوی طریقه ده. وعبادته بالخوف، او یوازې په یره سره د الله بندگی کول، دا طریقه ده د خوارجو. او چې کم صحیح مسلمانان دي دا غي په عبادت کې دا درې وړه شیزونه وي، یو طرف ته به د الله نه امید لري، بل طرف ته به د الله سره مینه لري، بل طرف ته به د الله نه څه یره کوي. او یوازې واجه شي دا به عبادت ځکه نه دی. تاسې ورته ګورئ، که یوازې مینه شي، آیا د انسانانو د بچو سره مینه شته که نشته؟ ښځې سره مینه وي که نه وي؟ خو یره او تمه ترې نه لري. د دې وجه دغې ته څوک عبادت نه وایي. که دا عبادت شو بیا به نعوذ بالله موږ ټول مشرکان شو. د باچا نه، د وزیر اعظم نه، د صدر نه، او د شعبې د رئیس نه لاندې خلک یره ساتي. لیکن د مینې په حالت کې تپوس ته وکړه، باس واچوه، تا ته پته لګي چې دا د خپل رئیس متعلق څه وایي، بیا اندازه لګېږي تا ته. خو د یرې د وجې نه بس بیا غلی ناست، خو چې کله موقع د یرې ختمه شي بیا ته تپوس ته وکړه. مخکې ورځو کې یو کس راته لګیا وی، پولیسو دغه نه ګاډي نه یو کس راښکته کړه، هغه سره کارډ نه و، ایسته پیسو باندې پرېښوده. نو په ګاډي کې یو کس ناست و، څوک افسر به ورته چې و، نو هغه ویل چې غیر ملکي دي په پیسو پرېښوده. نو پولیس ورته ویل زموږ صدر غل دی، نو که موږ غلا وکړه څه چلو شو. نو یره به ترې نه وي، خو چې کله ځان لشي بیا د هغه صفت نه کوي. دارنګې یوازې په مینه باندې، یوازې په یره باندې، یوازې په امید باندې دې ته عبادت نه وي. لیکن دا خلک د بندګانو سره هم کوي، چا نه یره ساتي، د چا نه تمه وي، او د چا سره مینه وي. خو چې کله درې واړه راجمع شي بیا ترې نه څه جوړ شي؟ بیا ترې نه عبادت جوړ شي. فالعبادت هي الغایة، عبادت څه ته وایي؟ دا پوره مینه د الله سره، او دارنګې پوره یره د الله نه، او پوره امید ساتل د الله نه، دغې ته ویلی کېږي عبادت. ولهذا ارسل الرسول كما قال تعالی، په همدې وجه باندې الله رب العزت پیغمبران راولېږل. سورة النحل وګورئ، 36 سورة النحل 36 وګورئ.
ولقد بعثنا في كل امه رسولا ولقد بعثنا في كل امه رسولا الله فرمای ما هر امت کی پیغمبر را لېږلی دی او هغه چې راغلی دی نو خلکو ته څه ویلي دي ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت چې د یو الله نه د یو الله بندگی وکړئ معنا دا ده پورا مینا پورا عاجزی او دارنګه پورا امید صرف د الله نه ولرئ او واجتنبوا الطاغوت د غیر الله د بندگی نه ځان وساتئ د غیر الله د بندګۍ نه ځان وساتئ فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله به زینو چې چا خبره ومنله هدایت ورته حاصل شو چې چا ونه منله هغه په گمراهۍ کې پاتې شو نو الله رب العزت انبیاء علیهم السلام هم دې لپاره را لېږلي چې خلک د یو الله په بندګۍ باندې راولي دا د هر پیغمبر میشن و دا د هر پیغمبر کار و او د غیر الله د بندګۍ نه څه کوي واړئ واجتنبوا الطاغوت بیا د دې توحید څلور اقسام دي یو ته ویل کېږي توحید فی الدعاء بل ته ویل کېږي توحید فی التصرف او بل ته ویل کېږي توحید فی العلم عالم الغیب صرف یو الله دی د الله نه بغیر بل څوک او دارنګي څلورم قسم دی توحید فی الدعاء غایبانه چغه بچاته والے کېږي یو الله ته د دې ټولو متعلق تاسو ګورئ اول سورۃ النساء آته څلوېښتم وګورئ چې عبادت به یوازې د الله سره کېږي د الله سره بل څوک شریک نشي ګرځولی که ویې ګرځاو بیا به همیشه دپاره جهنم کې پروت وي آته څلوېښت ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الله نبخي دا چې شرک وکړي شي د الله سره او ويغفر ما دون ذلك علاوه د شرک چې سدي هغه بخي لمن يشاء چاته چې الله وغواړي ومن يشرك بالله فقد افترى اسما عظيما دارنګم دا سورۃ النساء 114 نمبر آیت وګورئ ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا دارنګي سورۃ جن وګورئ 38 نمبر آیات وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا جماعتونه د الله دي د الله سره بغیر د الله نه بغیر چاته چغت کې आवाजونه پکې مکوي اوس د توحید د پورا معلومولو د پاره په کار دا د چمنګا اقسام د شرک مو پیژنو چې شرک څه توای او دا شرک اقسام څه دي ځکه تعرف الاشیاء بأضدادها شرک ستوي قيل هو صرف شيء من انواع العبادة لغير الله یو قسم د عبادت غیر الله ته اړول یو قسم عبادت غیر الله کول دې ته ویل کېږي شرک لکه مثال فتور باندې دعا شولا علالک شولا نظر شو فریاد شو مدد شو د اسباب نبره بیا د الله نه بغیر د بل چا نه غوښتل دې ته ویل کېږي شرک
بیا د لغت په لحاظ باندې د شرک معنا د اعطاء النصیب والحصه، چاته په کار کې برخه ورکول. په دې معنا باندې شرک په قرآن کې 15 استعمال دی. یو سورۃ النساء 12 نمبر آیت ته وګورئ. اعطاء النصیب والحصه دا وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً دې پسې ګورئ. وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحد منهما السدس فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ. کله دې نه زیاتو دا بیا ټول حصې لري په څومه کې؟ په درېیمه کې. نو د شرک بنا ده څه شوله؟ حصہ ورکول. فهم شرکاء فی الثلث، دا ټول حصہ دار دي په درېیمه کې. نو هر یو ته به د درېیمې نه څه ورکولی کېږي؟ حصہ. په دې معنا باندې قرآن کریم کې یو دلته استعمال دی. دویم سورۃ انعام وګورئ 109 نمبر آیات. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. وای دا کافر هغه څه چې په خېټو د دې څاروو کې دي خالصة لذکورنا، دا خالص دي د پاره د نارینهو زمنګ، ومحرم على أزواجنا او بند زمنګ په زنانو باندې، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. او که د خېټې نه مړ بچی پیدا شو بیا پکې د ټولو حصې وي، د ښځو هم پکې حصه وه، د نارینهو هم پکې حصه وه. دارنګې سورت طه 22 نمبر آیت وګورئ. دو درشم دا ګورئ موسی علیہ السلام الله رب العزت ته سوال کوي، ورته وایي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري. حصہ ورکاغه ته زما پکار کی، حصہ ورکاغه ته زما پکار کی. دارنګ سورۃ روم وګورئ 28 نمبر آیات. ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم. الله فرمای بیان کړی د الله تاسو ته مثال من انفسکم استاسو د ځانوننا، هل لكم مما ملكت ايمانكم آیشته د استاسو د پاره د هغه چانه چې مالکان دی پاغي باندې خلاصون استاسو من شرکاء سو حصداران، شرکاء څوک حصداران. دارنګ سورۃ زمر وګورئ 9 نمبر آیات ته.
ضرب الله مثلا رجلا فيه شرکاء متشاکسون، بیان کړی د الله مثال رجلا دیو سړي فيه شرکاء چې پاره کې حصداران وي متشاکسون ټول بد اخلاقه، ورجلا سلما او بل یو سړی د روغ رمټ یو سړي د پاره هل یستویان مسله. نو دلته د شرک باندې څه د حصہ په یو کس کې زما میسه ده ستا میسه ده د بل حصہ ده. نو د شرک معنی اعطاء النصیب، برخه ورکول چاته په یو شي کې، د لغت په لحاظ خو دغه معنی شولې. خراش شرع کې شرک څه ته وایي. نو داغه یو تعریف کړی دی امام راغب رحمه الله، هغه وایي شرک الانسان فی الدین ضربان. امام راغب وایي شرک الانسان فی الدین ضربان، د انسان شرک کول په دین کې دوه قسم دي. د انسان شرک کول په دین کې دوه قسم دي. احدهما الشرك الاکبر، یو توي شرک اکبر، وهو اثبات الشريك لله تعالى وذلك اعظم كفر. د الله سره د الله په ذات کې، د الله سره د الله په صفاتو کې، د الله سره د الله په خاصو کارونو کې شریک جوړول دغه دی شرک اکبر. امام راغب وی دغه د شرک اکبر او دا هغه شرک دی چې د دې معافی سوا د توبې نه په بل هیڅ شي باندې نه کیږي. اثبات الشریک لله تعالی وذلك اعظم كفر. او دویم الشرك الصغير، هغه چاته وای مراعات غیر الله معه فی بعض الامور، د الله سره په ځینو کارونو کې د بل چا خیال ساتل، د الله سره په ځینو کارونو کې د الله نه بغیر د بل چا لحاظ ساتل، دا د شرک صغیر او دې ته وی ریا. دا غیر سی مثال دی لکه موږ او تاسو مونږ کوو الله ته ولاړی ما نیت چې تړیم دا وای که زړه کې راولي هم دا راولي چې زه مونږ کومه خاص الله دپاره، خو ورسره چې دا خلک به وګوري چې دا پلانکې خو ډېر ښایسته مونځ کوي یا دا پلانکې ډېر ښه منځګزار دی ډېر دیندار دی، نو ګورې د الله په بندګۍ کې د بل چا خیاله هم وساته. دې ته وایي شرک صغیر او دې ته وایي ریا. امام راغب رحمه الله وایي شرک دوه قسمه شو، یو شرک اکبر دی او بل شرک اصغر. شرک اصغر چاته وایي هو مراعات غیر الله معه فی بعض انواع العباده، د الله سره د بل چا خیال ساتل په بعض عبادتونو کې دقه ته ویل کېږي څه شرک صغیر او شرک اصغر. شاه ولی الله رحمه الله هغه وایي شرک څه ته وایي، هغه ډېر ښه تعریف کې وایي وحقیقة الشرك ان يعتقد انسان، د شرک حقیقت دا دی چې عقیده وساتي انسان فی بعض المعظمین من الناس، د بعض غټو خلکو پر رابطه باندې، خدا غټواله په اعتبار د دین سره دا ډیر لوی عابد دی، همیشه د الله په بندګۍ کې شروع دی، یو عظمت په اعتبار د مال سره، هغه ته نه دی مراد. ان یعتقد فی بعض الامور، عقیده وساتي یو انسان په بعضی نیکانو بندگانو باندې چې ان الاثار العجیبه، چې دا عجیبه کارونه الصادره منه کم چې دنه شوی دي، انما صدرت منه دا صادر شوی دي دنه لکونه متصفا من صفات الکمال، په دې وجه دې متصف په صفات د کمال باندې. لکه تاسو دغه نمونه عمر رضی الله عنه منبر باندې ناس دي، لخر لګل دي، مینس کې غرونه دي، یو دم
نظر الته ولګېده و یا ساری الجبل. اوس دا یو عجیبه اثر دی، یو عجیبه نښه ده چې دنه صادره شوله. خو که په دې باندې دا عقیده سړی وساتي چې دا د دنه ځکه صادره شوله چې دی متصف دی په صفاتو د الوهیت باندې، بیا ته څه جوړېږي؟ شرک. او که وایي دا الله رب العزت د په لاس باندې صادره کوي، دغه کرامت دی، نو بیا شرک نه دی، بیا صحیح عقیده ده. نو دقسې بعضې خلکو لره، بعضې نیکانو بددګانو لره په ځینو کارونو کې حصه ورکول، دقې ته ویلی کېږي حقیقت الشرک. په دې وجه چې دی متصف دی په صفات کمالو باندې. شاه ولی الله رحمه الله دقه تعریف کوي: ان یعتقد انسان فی بعض المعظمین من الناس ان الاثار العجیبه الصادره منه انما صدرت منه لكونه متصفا من صفات الکمال. دا عقیده د بنده متعلق ساتل شاه ولی الله رحمه الله وی دغه د شرک. او زمن د عام او د خلقونه دی بنیر تلاړ شه وی دا غرونه چې پیر بابا طرف ترا کاغ شوی دا درا کاغ کړی دي، دا د یو له سکالو غر کبیړه چارا وستله هغه ته نسبت کوي، حالانکه دا هیڅ حقیقت نه لري، سراسر بې خبره ده. او که فرض کدا صحیح هم شي هغه ته نسبت کول دا غلط دي. دا کارونه د چا دي؟ الله دي. رازو شاه عبدالقادر دهلوی هغه د شرک څخه تعریف کوي. داغه تعریف ته ګورئ: ان یعتقد الصفه المختصه به تعالی فی غیره. هغه صفت چې الله پورې خاص دی هغه سره بل چاله ثابت کی. شاه عبدالقادر دهلوی دا کوم پارسی کې په قرآن باندې مختصر غونډه کې تفسیر کړی دی، هغه د شرک دا تعریف کوي: د الله یو خاص صفت مخلوق ته ورکول، د الله یو خاص صفت مخلوق ته ثابتول، دا د څه شرک. لکه مثال په تور باندې یو سړی عقیده وساتي چې دا پلان کې یعلم الغیب و یعلم کل شیء، دا په غیب پوهیږي، په پټو شیانو پوهیږي، هر شی د څه د ښکاره دی. نو دا علم غیب د چا صفتو؟ د الله. دا چا ته ورکړه؟ یا پیغمبر ته ورکړه، یا ولی ته ورکړه، یا ملائک ته ورکړه، یا مړي ته ورکړه، یا ژوندي ته ورکړه. دقه د شرک. د الله خاص صفت د الله مخلوق ته ورکول، شاه عبدالقادر دهلوی رحمه الله وی دقه د شرک. دارنګي یو چا متعلق سړی عقیده وساتي د الله نه بغیر چې دې څو غواړي هغه کوي، فعال لما یرید. دا فعال لما یرید د چا صفتو؟ د الله. دا ورکی بنده ته. شاه عبدالقادر وی دقه د څه شرک. همدارنګي سجده کول دا د الله صفت ته، سجده به صرف یو الله ته کیږي. یو سړی راولګیږي دا سجده غیر الله ته کوي، پلاری موري خواخي سخري مړی ژوندی څه چې وي هغې ته سر په ځمکه یې ښودل، دقه دی څه شرک. ځکه سجده کول دا د الله صفتو چې باید د الله ته وشي، تا وکړه غیر الله ته، نو د هغه سره دې په دې کې څوک حصهدار پیدا کړه، دغه دی شرک. سجده خو لا په ځای پرېږدوه. مشکات باب المصافحه کې تاسو بیا وګورئ، هلته راځي یو صحابي نبی علیه السلام نه پوښتنه کوي: ان احدنا یلقى اخاه او صدیقه، ان احدنا یلقى اخاه او صدیقه. اے د الله رسوله، من د خپل رور سره یا د خپل دور سره ملاویږو، اینحنی له، آیا د دې اجازه شته چې ورته راټیټ شي؟ قال لا. نبی علیه السلام فرمایي نه. دې وجه نه رکوع موږ چاته کوو؟ الله ته کوو. سجده الله ته لګوو. په دې کې به د الله سره بل څوک شریکه نه جوړو. نو دا غیر الله ته کول او دا غیر الله ته ثابتول، دقه ته ویل کېږي شرک.
شرک اعتقادي لکه مخکې ما تاسو ته ویل هغه هم دوه قسمه دی، یو ته وایي شرک اعتقاد شرک اکبر، هغه دوه قسمه دی، یو شرک اعتقادي دی او بل شرک فعلی دی. شرک اعتقادي او شرک فعلی د دې څه معنا؟ نو د دې معنی به ال واضح شي چې کله د دې اقسام موږ تاسو پیژنو. نو د شرک اعتقادي یو قسم دی شرک فی العلم، هغه څه ته وایي؟ وهو ان يعتقد ان غيره تعالى يعلم الغيب، یو سړی د الله نه بغیر د بل چا متعلق دا عقیده وساتي چې دی په غیب باندې پوهیږي. ويعلم جميع ما كان وما يكون، څه چې شوي دي پاغیم خبر دی او څه چې کیږي پاغیم خبر دی. دغه ته ویل کېږي څه؟ شرک فی العلم. قرآن کریم کې دا دو قسم الله ذکر کوي، یو دا د الله د پاره ثابت دی او بل دا د غیر الله نه نفي کوي. دا دواړه طریقې قرآن چلی چې دا قسم علم خاص الله ته ثابت دی او دا قسم علم د الله نه بغیر بل چاته ثابت نه دی. اولی دا یو پیلو راخلو چې دا علم خاص الله ته ثابت دی. سورۃ بقره 3 نمبر آیت ته ګورئ. بقره 3. قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات. الم اقل لكم، آیا ما تاسو ته نو ویلي چې په ټولو پټو د اسمانونو او د ځمکې زه پوهېږم؟ نو دا علم په ټولو پټو د اسمانونو د ځمکو چاته حاصل دی؟ الله ته. همدارنګه سورۃ انعام 3 نمبر آیات ته وګورئ. انعام 3 نمبر آیت. وهو الله فی السماوات وفی الارض، دغه ذات حقدار د بندګۍ دی هم په اسمانونو کې او هم په ځمکه کې. یعلم سرکم وجهرکم ویعلم ما تکسبون، ستاسو په پټو په ښکارو باندې او ستاسو په هر څه باندې پوهیږي. همدارنګه تاسو وګورئ سورۃ انعام 9 نمبر آیت ته وګورئ. وعنده مفاتح الغیب، وعنده دا تفصیلا ولیکئ، دا ډیر فائدمن بحث دی. وعنده مفاتح الغیب، خاص د الله سره دی کنجینو د غیب، لا يعلمها الا هو. نو د غیب کنجین د چا سره دی؟ د الله سره. دې کې دا بل مسله هم د سره چیړي چې لا يعلمها الا هو، د دې پته سوا د الله نه بل چاته نه لګيږي. د دې پته سوا د الله نه بل چاته نه لګيږي. دارنګه سورۃ یونس وګورئ 1 نمبر آیات ته. سورۃ یونس. وما تكون في شأن، نیت په کوم حالت کې چاته وي پیغمبر ته. وما تتلو منه من قرآن، او نلولي تد الله طرف نه قرآن. ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا، الله فرمای مگر یو منګه په تاسو باندې حاضر ناظر. او بے وی وما یعزب عن ربک من مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء، استاد ربنا د ذره په برابر باندې څه شی نه پاسمان کې پټې دی شو نه پزمکه کې. همدارنګ
سورت هود 5 نمبر آیات ته وګورئ. 5 شپږم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. الله داغي دا وسیدو زینم خبر دی او التا د قرار او د امانت خودونه هم خبر دی، ټول ورته معلوم دی. همدارنګي سورۃ رعد 8 نمبر آیات، ابراهیم 8 نحل واوه کهف شپږشت سبا 2 او 3 فاتر 8 دی آیاتونو کی الله رب العزت دغه علم اثبات کړی دی ځان لپاره چې په پټو شیانو باندې زمانه بغیر په پټو شیانو یوازې زه پوهېږم. اوس دویم جانب ته ګوره، د الله نه بغیر بل څوک په دې نه پوهېږي، د الله نه بغیر بل څوک په دې نه پوهېږي. لکه تاسې بقره وګورئ، مخکې چې الله وایي زه پې پوهېږم، هغه هم دې بقره کې 33 نمبر آیات، او چې د بل نه نفي کوي هغه هم دې بقره کې 32 نمبر آیات ته تاسې وګورئ. قالوا سبحانك لا علم لنا، ویلی ملائک پاکت لا علم لنا، من د پاره هیڅ علم نشتا الا ما علمتنا، مگر هغه چې تا علم را کړی دی موږ ته. نو په هر څه باندې علم د ملائکو نه څه شو نفي شو، صرف یو مغه مقدار علم مصرف پاتې شو کوم چې الله ورته ښودلی دی، بس دین اخوا نه پوهېږي. دارنګي سورۃ مائده 119 نمبر آیات ته وګورئ. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. او دينا مخي ورتوي ما قلت لهم تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. زما په نفس کې چې سدي ز ته داغې نه خبرې، خو تاسو ته په ذات کې چې سدي داغې نه زه خبر نه یم، داغې ما ته پته نه لګي. نو د عیسی علیه السلام نه عمومي علم په هر شي باندې دا څه شو نفي شو. همدارنګ سورتي توبه 101 نمبر آیات ته وګورئ. وممن حولكم من الاعراب منافقون، او دا هغه چانه چې چاپیره اوسیږي تاسو نه باندو والاونه منافقان دي. ومن اهل المدینه، او د مدینه والاونه مردوا علی النفاق، هغه په منافقت باندې کلک دي. لا تعلمهم، پیغمبر تعالی فرمای لا تعلمهم، ته نه پیژنې، نحن نعلمهم، منګه پیژنو. معلومه دا شولا چې د زړه په حالاتو باندې د الله نه بغیر بل هیڅوک نه پوهېږي، نه به پیغمبر پوهېږي او نه په ولی سے پوهېږي او نه په مولوي سے پوهېږي. الله دا خبره موږ ته صفا کړله. مدینه کې دننه منافقان دي، الله فرمایي ته نه پیژنې، منګه پیژنو. حالن کې سورۃ توبه دا په نزول کې 114 سورت دی، دین وروسته صرف یو سورت راغلی دی، هغه سورۃ النصر دی، اذا جاء نصر الله والفتح. دا د اخري عمر خبره ده چې سبا دا خلک دا ونه وي چې دا خو ابتدا کې او بیا وروسته هر څه باندې خبر شو. نو دا په داسې صورت کې الله ذکر کړه چې دین وروسته نه بل سورت راغلی دی، که راغلی دی یو سورۃ النصر راغلی دی.
او دا په غزوه تبوک کې تبوک د آخري غزاګانو د جملې نه و. همدارنګه تاسو وګورئ سورته هود 1 سورته سبا 14 سورته فاطر 14 سورته نحل 20 سورته احقاف 5 په دې ټولو کې نمبر واري ځان سوالي کوي. سورته هود 1 سبا 14 فاطر 14 سورته نحل 20 سورته احقاف 5 همدارنګه سورته نمل 15 سورته لقمان 14 سورته جن 18 سورته مدثر 1 دا دوه ډېر صریح دي تاسو راواړوي یو سورته نمل 15 وګورئ او بل سورته لقمان. قل اے پیغمبر د خلق توایا لا يعلم من في السماوات والارض الغیبا نپویږي اسمان والا او نظمکه والا په غیب باندې الا الله سوا د الله نه. په غیب باندې نه اسمان والا پویږي او نظمکه والا پویږي. که په غیب باندې پویږي نو صرف یو الله پویږي. دې وجنه دا عقیده ساتل چې ولګا دې پیر صاحب ته ورزما ما پړه کې پال نیولې د کدای لاله اویو نو بس دا به رسیدلې او کوي نه وایو نو دا به نه رسید. دا عقیده د بل چا متعلق ساتل دا سوچ کفر دی. الله رب العزت زموږ استاد او حفاظت وکړي. ډېر خلک په دې عقیده باندې روان دي. همدارنګه سورته لقمان اخر تاسو وګورئ چې الله سوي ان الله عنده علم الساعه ان الله عنده علم الساعه یقینا الله خاص دا غسر د علم د قیامت وينزل الغيث او رالیږي بارانونه. معنا د بارانونو د ورېدو علم یوازې د چا سره دی؟ د الله سره. ويعلم ما فی الارحام او په د مور په خېټه کې چې سدي بچي نر دی ښځه ده نیکبخته دی بدبخته دی ډېر عمر خاوند دی لږ عمر خاوند دی رزق په دنیا باندې ډېر دی لږ دی په دې باندې صرف الله خبر دی بل څوک نه پوهېږي. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا او هیڅ یو نفس په دې نه پوهېږي چې سبا به څه کومه. ډېر کله چې داسې وشي سړی بېګا د مخې ځان سره فیصله وکړي چې دا کار به کومه هغه سهار مانځه ته لا پاڅېدلی دی رنګ ورته راشي چې فلان کې دی کې مړی شوی دی او ته یې غوښتې هغه کار ټول پاتې شي بیا هغه جنازې ته روان شي. وما تدري نفس بأي ارض تموت او هیڅ یو نفس په دې نه پوهېږي چې کومه ځمکه باندې به دې مړ کېږي. نو د دې علم الله چاته نه ورکوي او نه د دې علم سوا د الله نه بل چا سره شته دی. دا و هغه یو قسم د شرک چې هغې ته ویلی کېده شرک فی العلم چې په غیب پوهېدونکی یوازې الله دی. دا عقیده ساتل دا توحید په علم شو او دا علم بل چاته ورکول دې ته وایي شرک فی العلم. دویم قسم د شرک اعتقادي هغې ته وایي شرک په تصرف. د شرک په تصرف معنا دا ده چې په عالم کې د الله نه بغیر د چا متعلق داسې عقیده ساتل چې دې تصرف کوي مالک دې د نفع او د نقصان چاته فایده ورکوي چاته تاوان ورکوي چاته ضرر رسوي چاته نفع رسوي. دا عقیده الله نه بغیر د بل چا دپاره ساتل دې ته وایي شرک. او دا عقیده یوازې د الله دپاره ثابتول او د الله دپاره منل دې ته وایي توحید په تصرف. د دې کوم دوه اړخه دي یو د دې اثبات الله دپاره او بل د دې نفي کول د غیر الله نه.
نو اولی هغه طرف چیړو چې دا قسم تصرفات په عالم کې څوک کوي یوازې الله کوي بل څوک یې نشي کولی. بقره 132 نمبر آیت ته وګوره. دو سالویختم قل لله المشرق والمغرب ورته وایا مشرق او مغرب خاص ته الله دی په دې کې تصرف یوازې الله کولای شي بل څوک نشي کولای. قل لله المشرق مشرق کی ملکیت ته چا ده د الله او مغرب کی ملکیت ته چا ده د الله ده. دارنګي سورته بقره 204 آیت ته وګورئ. لله ما فی السماوات و ما فی الارض خاص الله دی سچ په اسمانونو کې دی او سچ په ځمکه کې دی. دا خاص ته چا دی د الله دی. ال عمران 109 نمبر آیت ته وګورئ. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض خاص الله دې سچ په اسمانونو کې دی او سچ په ځمکه کې دی. دارنګ ال عمران 108 نمبر آیت ته وګورئ. ان فی خلق ولله ملک السماوات والارض خاص الله دا بچای د اسمانونو د ځمکې. والله علی کل شیء قدیر. همدارنګ سورۃ مائدہ 10 نمبر آیت وګورئ. مائدہ ولله ملک السماوات والارض وما بینهما خاص الله د پاره د بچای د اسمانونو د ځمکې او څه چې دی په منځ کې دي. دارنګه سورۃ انعام آیات نمبر 12، سورۃ شورى 9 سورۃ حدید 2 نمبر آیات. د دې قسم تصرف د غیر الله نه نفي کول چې دا بل څوک نشي کولای هغه سورۃ انعام 10 نمبر آیات ته وګورئ. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ الله خپل نبی توای کچره ورسی تا ته الله معمولی تکلیف فلا کاشف له الا هو دا غیر لري کون کې سوا د الله نه نشتا. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. همدارنګي سورۃ اعراف 108 ته وګورئ. قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا. اے پیغمبره دی خلق ته وایا زه اختیار نه لرم د ځان د پاره نفعا د فائدې رسولو ولا ضرا نه د ضرر د پکولو. ګور الله خپل نبی ته وای هغه نبی چې بعد از خدا بزرگ تو یہ قصه مختصر هغه وای لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا.
زه د ځان دپاره اختیار لرم الا ما شاء الله. او بیا وی ولو كنت اعلم الغیب، که زه په غیب پوهېدلی لاستکثرت من الخیر، ما به ډېرې خیر جمع کړی وی په داسې حال کې چې وما مسنی السوء، ما ته به هېڅ تکلیف نه و رسېدلی. او رښتیا وی تکلیف ته رسېدلی و که نه و؟ رسېدلی و که نه و؟ نو که دا په غیب پوهېدلی خو دغه تکلیفونه نه ځان بچ کړی وی. همدارنګ سورت یونس 49 نمبر آیت ته وګورئ. قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله. اے پیغمبر د خلکو ته وایا لا املکو زواک نلرم، ز اختیار نلرم د ځان د پاره د ضرر د پکولو او نه د فائدې رسولو. دارنګي سورتی یونس 1 نمبر آیات ته وګورئ. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، کچری ورسی الله تا ته معمولی تکلیف دا غیر لري کون کې نشته سوا د الله نه. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، او که الله تا ته د خیر اراده وکي نو دا غیر څوک بندون کې واپس کون کې نشته. يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. څومره صریح او صفا هغه ورځ باندې ځان لارم زه پنځشنبه په ورځ باندې نو خار ته تلمه د سوکنو دغه موړ کې هغه د سی ان جي پمپ چې دی د هغې نه چې لږ ور واړېدمه یو سپین ږیری سړی دی، داسې ښایسته ږیری ده چې زما دا یقین نه دی راغلی چې ده به په ځوانۍ کې هم چېرته ږیره خرولي، داسې سوچه. نو سلام یې وکړ، وایي تپوس نه کومه. ما یې وکړه، ویل چې دا پندو چوک ته ځمه نو د نیغه لار باندې لاړ شم. ما ویل نه، دا نیغه لار کلي ته ننوتې ده، سوکانو کلي ته، او دې انقلاب روډ باندې چې تاو شي دا پندو ته. ما تپوس وکړ ما هلته څه شی کوې؟ وایي یو ماشوم مریض دی، په هسپتالونو م وګرځه، په ډاکټرانو م وګرځه، جوړ نه شو. اوس چا راته ویلي چې پندو بابا نه تاو که. ما ویلې په ښه چا واورېدلې. نو ما ورته ویلې چې د پندو بابا نه خو ته یې ښه یې، ته ژوندی یې، هر شی کولی شي، هغه مړ دی، هغه هېڅ نه شي کولی. اوس ته یې نه شي جوړولی، هغه یې جوړوي. ډاکټر دی، ستن ورته وهي، څه شی کوي؟ ما ته اسلام علیکم، ما ته په مخه دې ښه. دا د خلکو عقیده ده، او په دې عقیده باندې بیا مړ شي، بیا مولا وایي اللهم اغفر لحینا و میتنا. ایده کې د ایمان صفاتې دي. یو سړی په دې عقیده باندې دی چې د قبر نه تاو که نو جوړي، دا اوس خبره ده. حیران ورته لاړم، دا خلک وایي چې شرک نشته، څوک یې تپوس نه کوي، څوک پرې ځان نه په عذابوي، چا څه درد نه پیدا کړي. که درد پیدا شي تاسو دې خلکو نه تپوس وکړئ، بیا په خپله ته پته لګي چې دا خلک ډېر اخوا دي. او که د مکې مشرکان، هغې نه خو به چې تپوس وکړه، هغوی باندې خو به تکلیف راغی. وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، چې کله به کشتۍ کې سواره شو، تکلیف به پرې راغی، بیا به بل چا ته چغې نه والي، یوازې به الله ته چغې والي. او راشئ د دې زمانې مسلمان چې دله تکلیف ده باندې تکلیف شي، دی چا ته آواز کوي. خو دا ده چې هغه یوې زنانه بلې زنانه تپوس کړی وه، خورې دا څه چل دی چې یو سړي دپاره 4 ښځې جایز دي او د یوې ښځې دپاره 4 مړونه جایز نه دي؟ هغه وایي خورې غلې شه، د دې قاضیان د کوره دي، دا اوس هم چې شکر وباسه، زمونږ قاضیان نشته، زمونږ فیصلې په خپل لاس کې د قرآن او حدیث باندې فیصله نه کوو. که نه دا عقیده قسم دی، که دا دغسې عقیده لکه چې دا اوسې بعضې عوام ساتي، که دا به د مکې د مشرکانو وه. هغوی سختۍ کې الله ته چغې والي. فرعون باندې به چې تکلیف راغی، د شپې به الله ته جړل، لیکن دی الله پرېږدي، بیا د الله په ځای باندې غیر الله نه غواړي. او حال کې الله دې آیات کې وایي وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. که معمولی تکلیف هم درته الله ورسوي، د هغې لرې کوونکی سوا د الله نه بل څوک نشته.
دو قسمه شرک، دو قسمه توحید، چې یو فی العلم بل فی التصرف. دا خو واضح شو. علم غیب ثابتول یوازې الله لرا دی توی توحید فی العلم. دغه علم غیر الله ته ثابتول دی توی شرک فی العلم. اسباب نبر تصرف الله ته ثابتول دی توی توحید فی التصرف. دا غیر الله ته ثابتول دی توی شرک فی التصرف. دریم قسم دی شرک فی الدعاء. د شرک فی الدعاء څه معنا ده؟ شرک فی الدعاء معنا کوي ان يدعو غیره تعالی، ان يدعو غیره تعالی. یو سړی د الله نه بغیر आवाज وکي غیر الله ته، ويستعين ويستغيث به، او فریاد کوي هغه ته، مدد غواړي په هغه سره، فی انجاح الحوائج وکشف المشکلات، په پورا کولو د حاجتونو کې او په لري کولو د تکلیفونو کې. الله نه بغیر غایبانه چاته आवाज کول د دې لپاره چې تکلیف را نه لري کی او ضرورت می پورا کی. دا چې غیر الله توای وهل دې توای شرک فی الدعاء. قران کریم کې دا دو طریقو سره ذکر دی. یو دا قسم چې غو یوازې الله تعالی کیږي، او دویمه دا چې دا به بل چاته نه والي کیږي. دا چې یوازې دا چې غو الله ته وحی، لکه ګورئ آل عمران 8 ته وګورئ. هنالک دعا زکریا ربه. ام دق زی کی آواز وک زکریا علیہ السلام خپل رب ته. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. ویل زکریا علیہ السلام اے زما رب راو بخی ما تا د خپل طرف نه بچی پاک، ذریه طیبه پاک بچی در نه غواړم. انک سمیع الدعاء، یقینا تا اوریدونکې او قبلونکې د دعاګانو، ته اوریدونکې او قبلونکې د دعاګانو. همدارنګه سورۃ انعام 250 ته وګورئ. ولا تطرد الذين يدعون ربهم. ونشړې د ځاننا، ولا تطرد الذين ونشړې د ځاننا کسان، يدعون ربهم چې आवाजونه کوي خپل رب ته، دعاګانې غواړي د خپل رب نه، بالغداة والعشي، سبا او بیګا. یریدون وجهه، دا دعا د څه لپاره کوي؟ د الله رضای مقصد ده. ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء. نستا حساب په دوی شته او نه دوی حساب په تا باندې شته. ګوره دا د خپل مجلس نه پانت سه دا ونه شړي، ځکه دوی چې چاته وایي आवाज چاته کوي خپل رب ته. همدارنګي سورۃ اعراف 55. ادعو ربکم تضرعا وخفیا، راو بل خپل رب په عاجزۍ او په پټه باندې، انه لا يحب المعتدین. همدارنګي سورۃ اعراف 180، سورۃ رعد 14، مریم 48، انبیاء 80، انبیاء نبی، الف لام میم سجده 14، مومن 14، دخان 250 هم دویشت، دخان دویشت. دې کې تاسو دا سورۃ رعد راواړوي 14 نمبر آیات.
سورلس دې آیات ته ګورئ. له دعوت الحق، خاص د الله بلنه دا حق، خاص د الله بلنه صدا حق. والذین يدعون من دونه، والذین يدعون من دونه، هغه کسان چې دا خلق ورته اوازونه کوي سوا د الله نه. اوس تاسو وایي دا من دونه یوازې بوتان دي؟ من دونه یوازې بوتان دي؟ من دونه انبیاء علیهم السلام هم دي، ملائک هم دي، مړي هم دي، ژوندي هم دي. خو مړي او دا نور عام او ژوندي د اسبابو نه بره. یو دا چې دا مخامخ راته ناسته ورته یم چې راشه دا کار وکړه، یو دا چې د سر نه په دې کم کې نشته او زه ورته چغې وایم چې راشه دا کار مې وکړه، دا د اسبابو نه بره ده. نو الله فرمایي والذین یدعون من دونه، هغه کسان چې دا خلق ورته اوازونه کوي، دا خلق یې رابلي په خپلو حاجتونو کې سوا د الله نه. لا یستجیبون لهم بشیء، نشي قبلولی د دوی د پاره څه شی هم، الا کباسط کفیه، مگر په شان د چا د خورونکو د خپلو لاسونو، الی الماء اوبوتا، لیبلغ فاهو، د دې دپاره چې دا اوبه د خولې ته راورسېږي، وما هو ببالغه، او هغه د خولې ته رسېدونکی نه دي. یو سړی دی په دې منبر باندې پاسه ناست دی او هغه ځای کې چاټۍ د اوبو نه ډکه ده، کولر دی د اوبو نه ډک دی او دی ښه تږی دی او دی د منبر نه ورته چغې وایي چې اوبو راشئ چې زه م وڅکمه. آیا اوبه به دله راشي؟ د ده تنده به ماته شي؟ الله فرمایي زما نه چې غیر بل چا ته حاجت ته وړاندې کولو چغې وهي او فریادونه ورته کوي. دقسې مثال دی. اوس چې د خلکو ته وایي بیا در باندې نوم کېږي. اوس دې کې د نوم څه خبره ده؟ د قرآن آیات دی. لکه د دغې چغې وهونکي لاس ته اوبه نه راځي، د ده پې تنده نه ماتېږي، دقه رنګې غیر الله نه خپل حاجتونه غوښتل دقسې مثال لري. هېڅ شی وله نشي قبلولی، هسې ځان تباه او برباد کړه. شیطان یې چېرته په بدن کې ورنوځي، چې هلته یې بوځي شیطان ته یې وځي، دی وایي ده جوړ کړلم. هغه شیطاني منصوبه ځکه هغه د انسان په دې رګونو کې داسې چلیږي لکه وینه. صحیح حدیث دی په دې کې، دې ته چا فکر نه صریح حیات یې بیا هغه پرېږدي. دې وجه نه غیر الله ته به چغې نه وهو، چغه به یوازې الله ته وهو. دا خو الله دپاره ثابت دي. اوس دا د غیر الله نه الله نفي کوي چې بل څوک دا کار نشي کولی. سورة انعام 1 نمبر آیات کې یوه هلته ورته کفر ویلی دی چې دا غیر الله ته دغسې چغه وال دا کفر دی. تاسو وګورئ انعام 1 قل اندعو من دون الله، دې ته وایي استفهام انکاري، دا معنا د نفي ورکوي. قل اندعو من دون الله، ورته ووایه ای موږ راوبلو سوا د الله نه ما لا ينفعنا ولا يضرنا، هغه چاله چې نه موږ ته فایده رسولی شي او نه ته ضرر. ونرد على اعقابنا، ګورئ دا چغه چې بل چاته وهي د هغې په باره کې الله کوم لفظ استعمال که؟ ونرد على اعقابنا، او په پوندو واپس کېدل د دې معنا څه ده؟ مرتد کېدل. پوندو باندې واپسي څه معنا لري؟ مرتد. معلومه دا شوله غیب آینه چې بل چا ته آواز کوي د الله نه، دا څه دی؟ مرتد دی. ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله، رسته د هغې نه چې والله یوارې الله په سمه لار روان کړي، اوس د دې نه بعد زه بیا بل چا ته آواز وکړم چې راورسېږه رامدد شي. دا سورة انعام بو. همدارنګ سورة رعد
سورلسم خم راواړو سورۃ مومنون 114 آلته وته سوی شرک وای شرک سورۃ فاطر سورلسم تاسو فاطر راواړوي اسلام نه واوړي ان تدعوهم دین مخ کی خد چې یقین په اخلاص مخکنه آیات وګورئ ذالکم الله ربکم د دې کارون والا الله د ستاسو رب له الملک باچای اختیار داغه دا والذین تدعون من دونه بوتان یوازې نه دي ګوره خان چې ستاسو دا خیال نه شي دا بوتان دي والذین تدعون من دونه هغه کسان چې تاسو ورته आवाजونه کوي سوا د الله نه ما یملکون من قطمیر هغوی اختیار نه لري هغوی مالکان نه دي دا غنری پردی د اډوکې د کجوري قطمیر دا د اډوکې د کجور نه د پاسه سپینه یو پرده چاپیری دا اډوکې او د دې غوښې ترمنځ لکه د چرګ هغه دا یو غټ پوسته کې دی یو د دې لاندې یو سپینه پرده وي پیاز په دې منځ کې دو دا غټ غټ دغه دي حصے دي او یو د دې دوه غټو حصو په منځ کې سپینه نری پرده د قطمیر هغه ته وایي الله فرمای د قطمیر عمره واک وسر نشته قطمیر عمره نو طالب زوی څه درکې او طالبہ بریخ څخه کی او تاون وکړ څه واړی ان تدعوهم وسخوا غور د الله فیصله تا ان تدعوهم کچره تاسو आवाजونه وکي دوی تا لا يسمعوا دعاءكم ستاسو आवाजونه ناوري ولو سمعوا ما استجابوا لكم لو دا راضی د پار د امتناع لو كان فيهما آلهة بالفرض والتقدير ويورد ما استجابوا لكم قبل ولي نشدر لا او يوم القيامة يكفرون بشرككم استاد چغه ته سوي ورشته وایا استاد چغه ته سوي شرک ويوم القيامة يكفرون بشرككم فورز د قیامت بیا استاسو د شرک انکار کوي او وایبا والله ما کنتم ایانا تعبدون زمونږ د په الله قسم چې تاسو زمونږ بندگی نه کړې صریح آیاتونه امدارن دیتا قرآن کریم ظلم وای سورۃ یونس 1 نمبر آیات وګورئ چې دا غیر الله ته چغي وਹੀ راو رسیږي او را مدد شي الله دې ته سوي ظلم سورۃ یونس آیات نمبر 1 ولا تدعو من دون الله پیغمبر ته وی ولا تدعو من دون الله आवाज ونه کې سوا د الله نه ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت سمانا کدا کار دی وکم زمانه بغیر د بل چاته आवाज وک د اسباب نه برا فإنك إذا من الظالمين بیا به ته صحیح بیا خو به ته ظالم شي خدا ټول ظالمان نه دي اسباب نه بره چې وته وی را ورسیږي را مدد شي امدارنګ ګوري سورۃ حج کې ورته گمراهي وای 12 نمبر سورۃ حج يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه اوازونه کوي سوا د الله نه هغه چاته چې نه ضرر رسول شي دوی ته نه فائدہ رسول شي ذالک هو الضلال البعید دا غیر الله ته چغوال دا گمراهی دا د حق نډیر لري دا گمراهی دا د حق نډیر لري دا هغه درې قسمونه بیان شو نو ټیم پوره شو ثواب ان شاء الله العزیز شرک فی العباده هغه ان شاء الله سبا هغه کوم دو صورتونه دي یو اثبات الله د پاره بل د غیر الله نه نفي کول واخر دعوانا